السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مې اکرم علي نادان د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. مونږ دا کوشش کوو چې تاسو سره په دې چینل باندې داسې ښه شخصیات معرفي کړو، د هغو ژوند جوړ کو پښتو. نن را سره په دې مرکه کې ناستې کوي طاهر خان چې د سوشل میډیا په پلیټ فارم باندې په هر پلیټ فارم باندې کار کړی، د پښتون ولس ډېر زیات خدمت کړی دی. نو په خپل پروګرام کې طاهر خان ته هرکلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. طاهر خان لره دا راته ووایي چې تاسو نن ډېر زیات خوشحاله یې، څه وجه ده؟ د ټولو نه لومړی د ټولو ملګرو ډېره مننه چې زموږ په یوټیوب چینل باندې آخر کار چې کوم مایل سټون دی د 5 लाख سبسکرایبر هغه مونږه نن تر سره کو. ستاسو د ټولو د میسیجز د مبارکباد ډېره مننه. یقینا دا سفر ستاسو نه بغیر خاجي بل تپوس زمونږ دا دی طاهر خان لالا چې تاسو تر دې 5 लाख سبسکرایبر حاصلېدو پورې ستاسو څومره وخت ولګېدو او ستاسو د چا په وجه سره دا سبسکرایبر پوره شو؟ بغیر ممکنه نه. تاسو په دې سفر کې زما سره ملګري یې، یو ځای روان یو. په دې سفر کې تقریبا 3 کال وشو. نو زه د هر ملګري د زړه نه ډېره شکریا ادا کوم. غواړم چې هر ملګري له نږدې ورشم. بل تپوس مې دا دی طاهر خان لالا چې تاسو د انټرو دا کم اولنۍ ستاسو د ویډیو صحیح چې ده دا سلام کلام کما طریقه اداب چې تاسو دا چا نه زده کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا کله چې ما ویډیو شروع کړې نو ما آغاز د سلام نو کو سنت مبارک ته پورا سلام کول شروع کو. بیا ډیرو ملګرو خوښ کو، اوس ډیر ملګری کینو زه ډیر خوشاله یم. اکثر به خلکو سلام السلام علیکم، سو کوئی سلامونه. نو ما ته به بهتر خاري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. طاهر خان لره دا راته ووایي چې تاسو نن ډیر زیات خوشاله یې، څه وجه ده؟ خاجي بل تپوس زمونږ دا دی طاهر خان لالا چې تاسو تر دې 5 लाख سبسکرایبر حاصلېدو پورې ستاسو څومره وخت ولګېدو او ستاسو د چا په وجه سره دا سبسکرایبر پوره شو؟ بل تپوس مې دا دی طاهر خان لالا چې تاسو د انټرو دا کم اولنۍ ستاسو د ویډیو صحیح چې ده دا سلام کلام کما طریقه اداب چې تاسو دا چا نه زده کړي. بل تپوس مې دا دی طاهر خان لالا چې زیات تر کسان چې کم دی د الیشیا 007 او د ټوپک مار کم جنگ چې په سوشل میډیا روان دی، آیا دوی به د پښتون ولس دپاره داسې ښه پیغام ورکي، مطلب د ملک د ترقۍ دپاره به څه پیغام دی ورکي که نه؟ میبي کولی شي. اوس هېڅ پته نه لګي، دې ما ته علم نشته، خو زه غواړم چې زموږ نوم روښانه شي په ښه اخلاقو باندې، په ښه کارونو باندې، په تعلیم باندې، چې مونږ خپل نوم او د خپل خاورې د خپل علاقې نوم په دې روښانه کړو. چې زمونږ په دیر کې چې وایي یاره په دیر کې که په دې په ځای وایي چې په پبجي پلیر دی، نو چې وایي یاره په دیر کې څه تعلیم یافته خلک د دیر دی، دیني خلک د دیر دی، نو آی ګیس پبجي به وهي، خو دا چې کوم ده د هغې نه زیات بهتر. ښه طاهر خان لالا تر دې وخته پورې ستاسو دومره سفر وشو، آیا په دې کې به ګلۍ راغلی وي، طوفان به وي، غم به وي، ښادي به وي او شپه به وي، ورځ به وي، نو آیا تاسو دا سفر څنګه وکړو؟ طاهر خان لالا بله پوښتنه دا ده چې زیاتره کسان دا وایي چې طاهر خان چې کوم دی دوی خپل دپاره د مشهورتیا دپاره ویډیوګانې کوي، نو آیا دا رښتیا دي یا دروغ؟ بیبي ډېر غټ ارمان و چې د الله کور ویني، او مونږ چې واړو نو هغې به یې چېرته عمرې ته لاړې، د الله کور مې لیدلی. بیا چې زه کله غټ شوم سعودي ته لاړم، جاب وغیره، هلته کې زه سیټل شم او ما خپله بیبي عمرې له راوغوښتل او ما هغې له لاس ورکړی او فرست ټایم چې مونږ کله کعبې ته ورننوتو نو هغه خوشحالي چې کوم ده هغه به ټول عمر زما یاد وي. د دې نه باندې غټه خوشحالي ما ته نه ښکاري کوم زما په ژوند کې ما ته میلاو شوي. یقینا طاهر خان لالا چې تاسو سوشل میډیا باندې په هر پلیټ فارم باندې کار کوئ، د سوشل میډیا په هر پلیټ فارم باندې تاسو کار کوئ، هغه که ټیک ټاک دی، که انسټاګرام دی، که لایکي ده، که یوټیوب دی، یا فیسبوک دی، یا وټسپ دی، یا مسنجر دی، یا ایمو وغیره. تر دې وخته پورې ستاسو د شاسوار کم بیک چې کم کړی و هغه
تاسو د هغې خلاف ویډیو رانغله د هغې څه وجوهات چې تاسو په هغې پسې ویډیو نه وه کړې؟ چې ما په دې باندې مکمل ځان غلی کړی کله چې شهسوار اعلان وکړو چې یاره زه واپس خپل فیلډ ته ځم نو ما ته ایمیلز میسیجز واتساپ ډېر ملګرو ورځ به دوم ویلو چې یاره تا ځان په هغه غلی کړو ولې دې غلی کړو اصل کې ما کې سل غلطیانې خپلې دي نو زه څنګه راپاسم په یو بل انسان خبرې کوم ما په دې کیریر کې په 2-3 کسانو باندې ویډیوز کړي چې په هغې باندې زه په خپله ځانه ډېر زیات خفه یم ما نه نو کول پکار د چا په کرکټر باندې ګوته چوتول د چا په ذاتي زندګۍ باندې ګوته چوتول خپه وم په شهسوار په کم بیک باندې خو شهسوار سره زه ډېر نږدې پاتې شم انتهایي اخلاقي ډېر زیات عجز پسند هلک خو بس ژوند دی د انسان په ژوند کې یو داسې ټرن راشي چې هغه کله د خپل ژوند نه خفه شي واوړي د هغې نه نو ما ته ډېر زیات ایمیلز راغلي چې ته په هغه باندې ویډیو ولې نه کړې تا د هغه باندې خبر ولې نه کړه نو زه څوک یم چې په شهسوار باندې خبر وکړم زه په خپل ځان باندې خبر ولې نه کوم زه په خپل ځان باندې کار ولې نه کوم که زه شهسوار ته ګوته نیسم چې په تا کې 15 خرابۍ دي په ما کې 1500 په خپلې دي چا ته ښکاري نه الله تعالی په هغې باندې پردې راچولي په کار دی چې زه په خپلو خرابیانو باندې کار وکړم تاسو ته هم ویم د هر انسان خپل قبر دی د هر انسان خپل حساب کتاب دی نو دا خبره ده چې بی که مونږ په چا پسې خبره کوو چا ته وایي تو ښه نه یې په تا کې دا چل دی نو سړی خپل ځان ته پیل وګوري چې یاره زه په څو اوبو کې یم نو په دې وجه باندې ما د شهسوار پسې ویډیو نه وکړي دعا ورته کوم سره ټول مسلمانانو الله تعالی ته هغه کار واخلي چې هغه جانب یې ښایسته وي. طاهر خان وروره ډېر ښایسته جوابونه مې راکړو یقینا چې کتونکي به خوښ کړي وي. بله پوښتنه مې درنه دا ده چې آیا تاسو ته په کور کې خاندان کې مور پلار خویندې وروڼه ترونه ماماګان د ترونو زامن ماماګانو زامن تاسو ته څه نوم وایي؟ بیا کوېسچن چې تا ته په کور کې خلک څه نوم وایي ما ته زیات تر کور کې بیجان وایي زما چې کوم کشران دي وروڼه مې چې دي یا خویندې چې مې دي د تره زامن چې مې دي د ترور زامن چې دي نو کوم چې رانه کشران دي هغو ما ته بیجان وایي. او خاجي بل تپوس مې درنه دا دی طاهر خان لالا چې تاسو غوسه کوئ که صرف د کیمرې مخې ته داسې آیا تاسو غوسه کوئ یا نه کوئ؟ او غوسه به راله مخکې ډېره زیاته راتله اوس د علامه اقبال هغه شعر دی که نه وایي فطرت خود به خود کرتی ہے لالے کے ہی نابندی نو اوس که غوسه رام شي خوسکه مې هغه اظهار نه کوم خو الحمدلله د پیله نه چې کومه غوسه به راتله نو هغه 0% هم نه ده پاتې. بله پوښتنه درنه دا لرم طاهر خان لالا چې تاسو په علماء کرام ټول زموږ قابل قدر دي خو ستاسو نه دا پوښتنه ده چې ستاسو کم مولانا صاحب مثال په طور کم عالم ستاسو ډېر زیات خوښ دی؟ کرام ټول زما زړه ته نږدې دي د چا په سینه کې چې د الله کلام پروت وي او د چا په سینه کې چې زه وسلم محبت پروت وي هغه هر مولوي صاحب مفتي صاحب ما ته ګران دی او دغه واحد خلک دي چې زه د دونه ډېره زده کړه کوم او ما له دونه ډېره حیا راځي په دنیا کې زه د هر کس مخې ته کېناستی شم په سترګې ورته سترګې ورلګولی شم خو چې کله داسې دینداره سړی وینم نو بیا زما سترګې ټیټي. بله پوښتنه درنه دا ښه طاهر خان وروره ستاسو سره به دومره ټیم نه وي خو یقینا دغه یو څو تپوسونه دي چې آیا تاسو هر کله د چا سره غریب سره لاس امداد کوئ او تاسو هغه د کیمرې نه بغیر ولې نه کوئ؟ بشن دا وکړو چې یاره تاسو چې خیر ښېګړې کار کوئ د ویډیوز نه بغیر هم د خیر ښېګړې کار کول چې ډېر ښه کوېسچن دی. اوس په دې خبر باندې ځان پوه کړئ که دا پیسې زما وې او زما خپل بیلنس وې زما د ملګرو خپلې پیسې وې موږ د خپلې پیسې راغېستې په دې هم د خلکو سره مدد کولی سوشل میډیا ته ورکول نو دا جرم و بیا دا خو بیا خلکو ته خو یاره زموږ پیسې دي او موږ دونه ښه خلک یو چې موږ د پلانکې سره مدد کوو دا پیسې موږ ته راکوي زموږ ملګري زموږ ډونرز او د دې وجې نه موږ ویډیو اپلوډ کوو یو خو هغو ته پته ولګي چې یاره زموږ ډونیشن په کوم ځای کې ولګي دویمه خبر دا ده چې د سوچو نه غټه خبره پکې دا ده چې موږ په معاشرې کې پازیټیوټي خورو موږ یو پازیټیو میسیج ورکوو زه به تاسو ته موږ په دې غر کې یو بابا له ویډیو کړې وه او د هغې نه بعد یو ورور هغه ته 16,000 روپۍ راولېږلې 16,000 روپۍ ما ستاسو دپاره ډېرې کمې دي دا بابا دپاره پوره دنیا ده نو زموږ د ویډیو مقصد دا چې د غریبو خلکو آواز ورسو او بل دا چې یاره د دې خلکو کې موږ اویرنس پیدا کړو چې په دنیا کې ګورې داسې خلک شته موجود دي ځکه د ټکنالوژي د بهر ملکونو د ژوند زموږ دا خلک هېر کړي دي زموږ د ویډیو مقصد دی چې دا خلک مو خلکو ته ور یاد کړو. طاهر خان وروره آخري سوال مې دا دی چې ستاسو په زړه باندې د ټولو نه غټ ارمان څه دی دا هم د کتونکو سره شیر کړئ او خوشحالي که راته وي نو زما د بیبي ډېر غټ ارمان و چې د الله کور ویني
او مونږ چې واړو نو هغې به یې چېرته عمرې ته لاړې د الله کور مې لیدلی بیا چې زه کله غټ شوم سعودي ته لاړم جاب وغیره هلته کې زه سیټل شم او ما خپله بیبي عمرې له راوغوښتل او ما هغې له لاس ورکړی او فرست ټایم چې مونږ کله کعبې ته ورننوتو نو هغه خوشحالي چې کوم دا هغه به ټول عمر زما یاد وي او د دې نه باندې غټه خوشحالي ما ته نه ښکاري کوم زما په ژوند کې ما ته میلاو شوي خانه که مونږ سوچ وکړو هر وخت ستا هر طرف ته ستاسو شاته چې کوم دی خلک لګېدلي په تاسو پسې ویډیوګانې کوي چې دوی دا ویډیوګانې د خپل مشهورتیا دپاره کوي ستاسو له دې باره کې څه خیال دی چې زه مشهور شم د دې نه به مشهورتیا نور څه وي په کلي کوڅه کې زه نشم ګرځېدی بار ښار ته که زه لاړ شم نشم ګرځېدی پرون د دیر یو داسې ځای ته تللي چې د غرب بارډر واخوا تې میدان و دې خوا تې منډه وه هلته هم 5 شپږ ګاډې راغله پښتانه راغونډ شو نو زه یم چې مشهورتیا او فیم به د دغې نه بعد څه ته وایي د ملګرو سوالونه او تاسو د هغې جوابونه په ښه طریقې سره راکړل په آخره کې به زمونږ دې کتونکو ته داسې ښه پیغام ورکوي چې دوی ترې څه عبرت واخلي دی چې د ویډیو نه به م خوندونه اخیستې ستاسو سپورټ ستاسو مینه همیشه زما سره ده او دغه مې هیله ده چې انشاءالله دا سفر به زمونږ یو ځای جاري یاد ساتئ طاهر خان صرف یو نوم دی د دغې نوم له طاقت دغې نوم له اواز ستاسو غوندې کې پښتنو ماله راکړې نو د دې ما سره الفاظ نشي چې ستاسو شکریه ادا کړم بل طاهر خان ورله ورکړي اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته